أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل وتوايا إن كانت كچروي لكم الدار الآخرة ستاسو دفارا کور د آخرت عند الله پنزد الله رب العالمین بانی خالص من دون الناس ما سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت فاستمنوا وكي د مرگ ان کنتم کچریی تاسو صادقین رشتینی الله رب العالمین د خطابات تتمه وسپدی یاتون بانی کوي چې دا رسته کم خطابات دوی ته وشوله نو په هغه کې وسه د هغه تتمه یعنی خاتمه کوي او پدې کې دعوت د مباهله دی تور کوي مخکې مونږ ویلو چې یوځي کې رد په طریقه د مناظره باندې دی چې الله ته تفوس کوي وزدلته کې الله رب العالمین دوی ته مباهله طرف ته را بلی او د مباهله په طریقه باندې د دوی هغه حقیقت چې دین او هغه ښکارا کوي او مباهله دا یو اخیری سیزي چې دا په اخره کې ظاهر ولیکيږي او دا د انسان مکمل حقانیت او یا باطل باندې کېدل چې دین او هغه ظاهري نو الله رب العالمین دوی ته وایي چې قل ان كانت لكم الدار الاخره دوی چې دا کمی خبرې کوي د دې جواب کوي او ته وایا چې ان كانت کچریوی لكم الدار الاخره استاسو د پاره کور د اخرت نو کور د آخرت نه څه مراد ده نو کور د آخرت نه مراد چې ده هغه جنت ده آخرت تتلل مسلمانانو هم دي او د کافرانو هم دي د مجرمانو هم دي د ګناګارو د مؤمنانو خلقو هم دي آخرت تتلل د هر چا دي نو مراد دلته کې آخرت تتلل صرف نه دي بلکې جنت دی مراد ده چې تاسو دعوه خدا ده چې دا جنت صرف او صرف زمونږ د پاره جوړ کړی شوی دی دا جنت زمونږ د پاره دی الله رب العالمین جوړ کړی دی نو الله وتوي چې کفرس کا تاسو د دعوه چې په خله کم کوي او خلکو ته ځان صفا کوي او په خله باندې ځوان چوتوي نو کبه خبره کې رښتینی ای تاسو عند الله پنځ د الله باندې یعنی د الله په نسبت باندې تاسو د پاره یو خو تاسو ځان له په خله باندې وایي چې جنت زمونږ دی نو د چا په خله باندې جنت د چا کېږي نه او کله الله په نسبت باندې تاسو ته دا خبره یقیني چې جنت تاسو دی خالصتا نه خالص مراد چې دی یا معنی د دې چې دینو هغه سالمه دی چې یعنی د چا د شراکت نه بغیر جنت کې بل څوک تاسو سره شریک نشته دی یا خالص معنی چې دی هغه دا چې تاسو د لپاره خاص دی خاصه معنی شو چې تاسو د لپاره خاص دی او د بل چا د لپاره نه دی یعنی دوی چې بسنګ دعوه کوله چې جنت ته نور خلق بنزي نور دینونو مذهبونو والا بنزي بلکې جنت ته خالصتا يهود بداخليږي او د يهودو سره بل څوک بنزي دا د يهودو د پاره خاص دي نو کفرس ک د سیله کدل تم وي چې من دون الناس ما سیوا د نور خلقونه د دوی دعوه دا واو دا به بار ویل او خپل غرواله چې د هغه به په خپل خلوبان اخکار کونو فتمنوا الموت پس تاسو تمنا وکي د مرګ تمنا چې کم دی هغه ارزو ته وي یو سیس چې دی هغه خو خولو د هغه خدا تمنا مراد چې دا صرف پزله کې نه دی خو خول پزله کې همي خواهشي او په خله چې راځي نو دا تمنا ده یعنی اوغړی د الله رب العالمین فتمنوا الموت تاسو تمنا وکي او په غختلو سره وکي د الله رب العالمین نه دا اوغړی ان کنتم صادقین کچری تاسو په خپل قول کې رښتینی یې نو مباهله دیته وي مباهله ست وي مباهله دیته وي او په داسې صورت کې بکیږي چې کله د چا سره بحث وشینو اول به دلایل پیش کول کیږي او د هغوی د حجتونو یا دلایل جواب بکیږي چې کوم خبره هغوی کوي بیا رد شبهات بکیږي چې کم د هغوی شبهه دی او دا پیش کې د دې رد بکیږي او چې کله دا ټول کارونه وشو نه د سر دلیل قبلې نه د سره د شبهات او جواب دغه کېږي نو اخیری خبر او بیا سکیږي اخیری وته وای راځه
نو مباهله بیا دا طریقه ده چې الله رب العالمین د پاره به یو میدان ته وزي او په دې خبره به الله رب العالمین دعا وکي چې یا الہ العالمین زه د خپل اهل عیال سره راوته یما الله که زه په حق باندې یما او دا پلان کې فریق چې مخامخ ماته ولاړ دی او دا په نه حق باندې دی نه الله دې تباہ کې او هلاک کې کده دروغجن او کزه دروغجن یما هلاک کې او دویم فریق به هم دغه دعا د الله رب العالمین نه کینو دې ته مباهله وایي ځکه چې مناظره ډېرې زیات کیږي خو د مناظرو نتیجه صرف زنده‌باد او مرده‌باد نه څوک د یو بل په مناظره باندې اوړي او نه څوک هغه مناظره کوي بلکې د مناظره خپل کلاړیانی خپل خلق دی واغه خلق مناظره کوي دا غین علاوه نور څوک مناظره نشي کولای چې هغه ته حد درجه چالاکی حاصله یو هغه خپل هار په جیت باندې بدلول شي چې خلکو ته دا ثابت کې چې هغه خپل هار او بیلل چې دغه دا خو ما ګټلی دا نو چې کله یو سړی حق نه مني او د حق د پاره وسره دا ټول خبري وشولې نو بیا په دنیا کې یو طریقه دا هم ده وس بدی کې بعضی علما وایي چې دا د انبیاو پورې خاص و دا کار به انبیاو کو لکه په دې ټیم کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ته دوی ته د مباهله چې الله رب العالمین قران کې بیان کړی دی نو د يهودو ته دا ویلو چې کخامه خاصتاسو د دومره دعوی حق او د پیغمبر دا خبره نه منئ نو راځي میدان تراوزه او غوړی د الله رب العالمین نه مرګ او کله چې یو خنه تیجې نو دا غي د پر ګران او تاریخ سبب قبل ولا ګران نه دا خلک د پیسو د لپاره څومره مسافرای کوي کنه څومره لری وختونه تیاری څومره غټ غټ وزنونه څومره پردای خبري وړي هر قسم خپل خوشحالي قربان کړي نو دا ولي چې دا سبب خو تاریخ دی خو هغه مقصد ته چې به کم رسیا خو خوب دی نو په آخرت کې جنت وړر لوی مقصد دی وړر لوی د خوشحالي زیاده نو دوی ته دا وایي چې دومره تاسو یقینین او اگر چې دا مرګ چې دا خو تاریخ دی خو سبب خو د ډېر خوږ سیز دی دا خو جنت ته رسیدو دی نو کفرس ک تاسو ته دسی یقینین راځي دا کار وکي نو په دې ځکه وسو دوی ته دا خبره ولي کیږي حالانکه د مرګ تمنا چې د پیغمبر منع کړی دا بخاری شریف کې حدیث ته رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای وای پتا شو کې یو کس ته مصیبت ورسی نو د مصیبت د وجنه دی ځان د فار مرګ نه غواړي مصیبت مقصد دا دی تکلیفونه هر قسمه خبره پکې راځي قرضونو کې غیر شو بیمارو کې غیر شو دشمنی پیراله نور فسادونه پیرال نو مرګ بنه غواړي بس د الله نه صبر 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 د الله رب العالمین په یاد کې بلیږي د الله لار بنه پرې دی او دعاګانې بکې الله به د مشکل نه تار او باسي او کې دراون نو باسي خو چې ته په حق باندې یو تعالی مرګ راغی نو د قدی فائدہ ده خو مرګ بغواړي نه البته صحابه چې د مرګ خواهش بکونو غختل جدا شه دي او خواهش جدا شه دي هغه ډېر اشعار ویل دي چې هغه به مرګ ته ډېر زیات خوشاله دل کله چې د دشمن سره مقابله را لنو دا به وتوي چې د کم سیزن تاسو یریږئ نو ګورې دې ته مونږ ډېر زیات خوشالي ګو لکه مرګ ته چې دی وای تاسو چې څنګه شراب خوخي نو د شرابونو زیات زمونږه د مرګ خوخ دی دې ته خوشالي ګو بلال رضی الله عنه چې کله وای د مرګ په بیماری بیمارونو ساشعاری وي او د هغه معنی داوا چې وای چې سباله بزو د خپل هغه الله سره ملاویګم او د رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل صحابه ملګرو سره به ملاویګم نو د خبرې تبا خوشاله دل ډیرو صحابه خپل مرګ بلیدو کجوري ګیل کړي چې زمو د جنت په منځ کې د دومره فاصله راشي نو دومره فاصله په منځ کې نه د پکار نو دا د مؤمن شان دی خو مرګ بزان لغواړي نه البته دوه قسمه مرګ چې دین هغه سړی غوښتي شي یو چې دی کله د فتنو نه ویریږي یو فساد او فتنه کې دسی راشي چې اسی نستا سر یره پیدا چرته به ګناه کې اخته نشمه نو د الله نه بیا د دې لپاره مرګ غواړي چې الله که زما په دې ژوند کې نور خیر نه یو د نیکی کار رانه نه کیږي الله او په دې فتنه کې زه مبتلا کېږم نو الله مرګ را تراول نور ما ځان طرف ته په خپل رضا سره بوزي نو مرګ به بیا دسی غواړي د نور د یری او د مصیبت او د تکلیف د وجې به نه غواړي د بلکې دسی به غواړي او دسی به صحابه هم په اخر کې بعضی صحابه کړي و یو صحابي مرګ غوښتو د ځان د فار طاعون او غوښتو طاعون هغه دانه چې دا برا وختل نو دا بیا واپس کېدل نه سړی به وفات کېدل دویم د شهادت مرګ چې دینو دا هم د ځان د فار غوښتې شي ځکه چې د شهادت په مرګ باندې الله رب العالمین ډېر زیات ګناهونه بخي بغیر د پردي حق نه نور گناهونه د قرض او د پردي حق نه علاوه الله رب العالمین نور گناهونه به بخي وای د شهید د یین اولنې قطره لازم کې ته نه رسیدلی چې الله رب العالمین ولا ټول گناهونه چې دین هغه ماف کی نو دا قسم مرګ غوښتې شه او د دین علاوه د مرګ تمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نو بیا دلته چې دا نو دا دلته دوی خو د حق په مقابله کې ولاړ دي
نو یو خبره دادا چې دا د دوی پوری استهزاء کوي د دوی پوری خندا کوي چې ګوره د ځان له جنتونو دعوی کوي هغه حقیقت ولا ښکارا کوي. دویم خبره څه ده چې د دوی حقیقت ښکارا شي دوی خو د جنتونو د الله د خاص کېدو د دوستانو دعوی کوي خدا حقیقت نه دی کچری نو دوی به بیا مرګ غختلی شي. نو دلته کې دوی پوری استهزاء ده او د دوی د حقیقت ښکارا کولو د لپاره دا کار کوي چې ان کنتم صادقین کچری تاسو چې دا کومه دعوه کوي او تاسو په دې دعوه کې رښتینی یئ نو تاسو رښتینولي بدای چې تاسو د ځان د لپاره مرګ وغواړئ د ځان د لپاره مرګ وغواړئ نو وس په پته ولګي. ولن يتمنوه الله رب العالمین وای ولن يتمنوه او هرگز به دوی تمنا ونه کی ابدا همیشه همیشه د لپاره بما په سبب د هغه قدمت ایدیهم چې مخکې لګلې دي لاسونو د دوی والله الله پاک علیم بالظالمین خبردار دی په ظالمانو باندې ښه علم دی وتا د ظالمانو. الله رب العالمین د دوی هغه نتیجه په خپل بیان کړ چې ولن يتمنوه لنی به ور داخل کو چې هرگز دوی دا تمنا نشي کولای د الله رب العالمین نه دوی مرګ نشي غوښتل او هیڅ کله نشي غوښتل ولی نشي غوښتل نو یو خو هرگز نشي غوښته او به وسر ابدا هم جمع کو چې همیشه د پاره دا کار نشي کولای چې نن او سبا او بل ورځ یا کال او پنځه کال نه دا کار دوی کولای نشي دا د دوی د کولو کار نه دی. یو وجه دا غي دا چې بما قدمت ایدیهم سبب دا غي دا دی چې مخکې لګری دي سا لاسونو د دوی یعنی خپل اعمال دوی ته معلوم دي دوی ته هغه اعمال چې دوی په تورات کې کم تحریفات کړي دي کاغه لفظي دي او کم معنوي دي دوی چې کم ظلمونه کړي دي کم ګناهونه کړي دي په شرک کې لګیا دي د توحید مخالف ولاړ دي د پیغمبر خلاف کارونه کړي دي نو دعوه خو د دوی دا چې جنت زمونږ د خو فضله کې خو ته پته ده بما قدمت ایدیهم مخکې لګری دي لاسونو د دوی نه لاسونو مراد څه شي دي د دوی نفسونه او ځانونه دي مراد دي خو اکثر کارونه چې په لاس باندې کیږي یا په عرب کې چې ویل کېږي نوم دي چې وایره تا د خپل لاسه نالان کې په لاس کار نه کړي د خلې خبره بل سې خو مونږ هم دي چې وایو کنه نو بما قدمت ایدیهم نه مراد څه شي دي چې مخکې چې دوی لګلی دي نو د اعمال مخکې تل قرآن کې الله داسې هم وایي چې آخرت کې بهر چاته پته ولګي علمت نفس ما احضرت چې قیامت راش پته ولګي چې د څه حاضر کړی دي علمت نفس ما قدمت واخرت هر یو نفس ته به پته ولګي چې د مخکې سره لګلی دي ورسته صبرې خېدي په دنیا کې صبرې خېدي نو زما عزتمندو دا زمونږ استادو د پاره غوړې هم د چې ځان سره حساب وکړو چې ما مخکې سره لګلی دي ما ته څه په انتظار باندې زه چې زم محلات ته بزم او کنا جهنم ته بزما کم طرف روان یم ولن يتمنوه ابدا دا کار دوی هرگز نشي کولای او هیڅ چره هم نشي کولای همیشه د پاره بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه چې مخکې لګلې دي لاسونو د دوی یعنی دوی ته خپل ګناهونه د انبیاو قتل د انبیاو پوری ټوکی او د هغوی رد کول او بیا د محمد رسول الله سره چې دا صدوی وکړه صلی الله علیه وسلم دغه په مخالفت کې ولاړه نو دوی ته خپل تصویر معلوم دی هغه خپل عیني لیدل دا چې زمونږ ورتلل او د الله رب العالمین به زمونږ سره سم معامله کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو روایت را نقل کړی دی وایي چې کچری په دې ټیم کې دی يهودو قدر ته د مرګ طلب کړی وي دا خو د پیغمبر سره مباهله و نو که دوی مرګ طلب کړی وي نو الله رب العالمین به په دوی ټول مرګ راوستي وي او په جهنم کې هغه خپل ځای چې دی نو هغه به دوی ته ښودلی وي نو د دوی د هرې خبرې به په کلک او په ډټایۍ سره جواب کو مخکې جوابات تاسو واورېدل خو په دې ځای کې ورته حقیقت پته و چې مباهله خو اوس د پیغمبر سره ده نو زمونږ د خولې نه وتل او دا خبره عملي کېږي نو په دې بیخي خاموش پاتې شو او هیڅ قسمه جواب چې دی نو هغوی بیا د دې نشو کولای د ځان دپاره مرګ چې دی نو هغه نشو طلب کولای والله علیم بالظالمین او الله رب العالمین ته د ظالمانو ښه علم دی.